آیا رښتیا هم افغانستان څه خود کوي؟ طالبان به څنګه نابود شي؟ څوک یې نابود کوي؟ ځای ناستی څوک دی او کله؟ دا هغه پوښتنې دي چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کیږي. دا چې حقیقت یې څه دی او د ټولو ځوابونو لپاره یې دغه ویډیو کولی شئ تر اخره وګورئ. مجید قرار په دې اړه لیکنه کړې ده او په سر کې لیکلي دي چې افغانستان څنګه د سقوط خواته ځي. طالبان د افغانستان بانک څخه هره هفته 6 میلیارډ افغانۍ بې کنټروله باسي. دا پیسې ټولې ورکېږي، خو دوی وایي موږ یې مامورینو ته ورکوو. دا پیسې په غیر شفاف ډول ورکېږي. دا که همداسې دوام وکړي د کال 3.6 میلیارډ ډالر له افغانستانه بې حسابه ورکېږي. پخوا د بانکونو له لارې مامورینو ته پیسې ورکول کېدې. په تیر کال کې د افغانستان د ټولو مامورینو پراختیایي پروژو او ټولو ولایاتو بودیجه 15.2 میلیارډ ډالر پارلمان ټاکلې وه. د هر مامور حساب ته خپل معاش، هر وزارت، هر ریاست، هر مدیر او بل اخره هر کس ته په حساب پیسې د بانکي سیستم له لارې ورکول کېدلې. د امریکا استخباراتو هم پیسې بې حسابه نشوی اغلا کولی. خو طالبان نه جنگ لري، نه امنیتي بودیجه لري، نه ټولو مامورینو ته معاش ورکوي، نه پخوانۍ پراختیایي پروژې پر مخ بیایي، خو پیسې تر تیر دولت زیاتې په پلونو او غوټو کې له بانکو باسي. په 2020 کال کې د هر افغان کلنی عاید 650 امریکایي ډالر و. په 2021 کال کې همدا تمه کېده، خو د طالبانو له راتګ سره په 2021 کې د هر افغان په سر کلنی عاید 300 ډالر ته راښکته شو. که طالبان همداسې په پلو کې پیسې له بانکه وباسي، د تجارانو پیسې نه ورکوي، کاروبارونه یې په ټپه درولي وي، په 2022 کې تمه ده چې د هر افغان پر سر به کلنی عاید 150 امریکایي ډالر ته راښکته شي. بله خواته طالبانو د افغانستان ټوله پیسه لرونکي تجاران په نښه کوي. په تیره هفته کې یوازې د کارت پروان څخه 13 کسان اختطاف شوي دي. له هر یوه څخه د 50,000 څخه تر میلیون ډالر پیسې اخیستل شوي دي. د طالبانو هغه کس چې تیر کلونه د کندهار تجاران اختطافول او یا تهدیدول، د تجارت د ګټو فیصدي پیسې نه غوښتله. اوس د طالبانو د کندهار د اقتصاد رئیس دی. طالبان د پاکستاني استخباراتو سره په ګډه کار کوي. ټول پیسه داران هره میاشت تهدیدوي، پیسې ځینې غواړي او ورته وایي چې ټول 10 کاله مو مفته وخوړله، د 2 کلونو پیسې به یې موږ ته راکوئ. که 2 میلیونه ډالر لرئ، 2 لکه به یې موږ ته راکوئ. ټول د افغانستان تجاران په تیښته دي. که ونه تښتي وژل کېږي او یا یې سرمایه چور کېږي. ان په کلیو کې مالداران لوټ کېږي. کله چې طالبان د پسونو پر رمې پېښ شي، څو دانې ځینې جلا کوي او وایي چې دا عشر یا زکات دی. دا چې د طالب اکثره مشران ښارونو ته تللي، کشرانو یې په کلیو کې غلاوې پیل کړي دي. د طالبانو ټولې کابینې په کندهار کې 3 ورځې بې ساري یو لویه غونډه وکړله او یوازینۍ نتیجه یې دا ځینې راووته چې د طالبانو استخباراتي امیر المؤمنین ویلي دي که یې وس ورسیږي د افغانستان نر او ښځو ته به معاش ور وټاکي. اوس د افغانستان خلک مکلف دي چې ژر تر ژره په زور وي که په رضا زکات او عشر د طالبانو تحریک ته ورکړي. افغانستان سمدم د لوټمارانو او د پنجاب د غلو لاسونو ته لوېدلی دی. نوم یې طالبان دی. افغانستان بیا د نویو مکلونو په څیر په صحرا بدلوي. د افریقا په څیر یې په میلیونونو انسانان د لوږې او قحطۍ سره په سیستماتیک ډول مخامخ کوي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که تاسو هم په دې اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ، موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا چې په بلې ویډیو کې راګرځم، تاسو ته ښه وخت.